بچه هغه زما رادو راوړه ته. یا پلاره خدای ته وګوره ناوخته دی ویده شه نور. یه سړی رښتیا وایي ویده شه ناوخته دی رادونه څه غواړې؟ د ګل خان مورې د عزیز خپرونه ده نوې قصه شروع کړې. وایي رښتیا منډه کړه بچه رادیو ژر راواخله هله زوی جانه. غلی شو کېناست توتي ته یې وکتل غري واخیست ویې ویل زرو یې په خپل ټیکري څنډۍ کړې وه سترګې یې نه وې. زرو ویونکي کتابونه سه شنبې نه تر پنج شنبې د شپې 10 بجې. السلام علیکم د ویونکي کتابونو خپرونې ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. نن د جنګزاد ناول اووم قسمت. په تیر قسمت کې تاسو په قصه باندې تر دې ځایه پورې پوه شوي وئ چې شیربانو اوس غوښتل د سرفراز پسې پاکستان ته ولاړه شي او همدارنګه په کوزه پښتونخوا کې د شهاب او زرک د په قصه باندې هم پوه شوئ. نو راځئ نوره قصه هم ستاسو په مخ کې. شلم باب د منصیرې نه چاپېره واړه واړه غرونه دي. د ښار بازار یې ډېر لوی خو نه دی خو د ضرورت ټول څیزونه پکې ترلاسه کیدی شي. خلک یې زیات پښتانه دي او پښتو وایي. په دوکانونو کې وچه میوه په دالو دالو پرته وه. د هغو ګروپ چې تیر مازدیګر د بازار په لور چکر لګول نو دوکانونه سري ماښام په بندېدو وو. په بازار کې رش بیخي نه و او هلکانو جنکو د خپل ضرورت څیزونه واخیسته او واپس رسټ هاوس ته لاړه. د منصیرې موسم د بیټ آباد په مقابله کې یخ لګېدو چې یوه وجه یې دام وه چې وریځې خورې شوې او د باران ښکال اورېدی شوه. د ډینر په وخت ډاکټر جمال اعلان وکړ چې سبا به سم د وخت تر خپل ریسرچ لپاره د منصیرې ځنګلونو ته ځو. نو ښه به دا وي چې د وخته وده شو خو داسې سم له وخته څوک وده کېده چې هلکان په یوه کمره کې څه په بله کې ټولګي شو. یو ټولګي د تاش پاڼې راوویستې او لوبه یې شروع کړه. شعر و شاعري کېده او د زرشال نه فرمایش وشو چې څه تازه کلام واوروي. د ټولو په فرمایش هغې په شرمېدو خپله ډایري پرانسته او خپل یو آزاد نظم یې واورولو. زما د نظم عنوان دی ویره. ارشاد ټولې چغې کړې. ما سره ویره غوندې ده چې خلق ستا په هکله ما نه څه تپوس ونه کړي. ما سره ویره غوندې ده چې خلق ستا په هکله ما نه څه تپوس ونه کړي او ولې چې ستا په ذکر ستا د نامې په اورېدو خدای ګوتره شمه. زیړ رخسارونه مې ګلاب ونیسي لیواله سترګې مې درنې غوندې شي او په تندي باندې خولې مې ستا نامه ولیکي. ما سره ویره غوندې ده چې خلک ستا په هکله ما نه څه تپوس ونه کړي. ما سره ویره غوندې ده. واه 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 نو شیروان بی اختیاره چیغې کړې. ډېر زبردست ډېر ښکلی. رامین پر اختیار زرشال نه ډېر متاثر ښکارېده. هغه چې نظم ختم کړو نو ټول ورته بی اختیاره داد ورکړو. نظم د ټولو ډېر خوښ شو. چېرته نغلی غوندې اواز پکې دام راغی چې د دې نظم محرک چېرته زرګ خو نه دی. زرشال دا ګونګوسه واورېده خو ځان یې پرې کوڼ او ناغرضه کړو. دا ښه ده چې شهاب دلته نشته. هغې په خپل زړه کې شکر ویستو. هغه په بله کمره کې تاش ته خپې غځولې وې. زرشال چې د غري ناست زرګ په خوا کې ناسته وه د هغه په لور سترګې واړولې او تپوس یې ترې وکړو. زرګ ته شاعرۍ ته په کوم نظر ګوري؟ دا د ژوند ترجماني کوي که نه؟ زرګ د هغې په تپوس ته خپلو سوچونو نه راولوېدو. یوه لحظه یې هغې ته په ژور نظر وکتل او بیا یې جواب ورکړو. زمونږ شاعر ادیب او فنکار په ګېډه وږی دی. هغه په نیمه روټۍ پای. هغه ټول عمر د اسودګۍ په تلاش کې ګرځي. دغه د خیالونو او خوبونو شهزادګۍ دغه لاسونو ته نه راځي. دغه د ګېډې په شان دغه غېږه هم تشه پاتې شي. دغه فرسټریشن دغه نه لوی شاعر او فنکار جوړوي. هغه چې څه لیکي دا ټول دغه د فشار نتیجه وي. خلک دغه سره عقیدت لري خو هغه د خپل ژوند یوه لمحه وي. دغه د مضطرب روح یوه لویه لمحه. زرشال دغه جواب نه مطمئنه نه شوه. د نن شعر او ادب خو د خپل سماج کشالي هم وړاندې کوي که نه؟ زرګ مسکی شو. زرشال بیبي هغه ادب خو افاقي ادب وي ولې د دې مثالونه خو په ګوتو شمېرلی شي.
ناڅاپه مسکا په خپل لاس تړلې وړې غوندې ګړۍ کې وخت وکتو هله دا خو بیا 12 بجې شوې د هغې په اطلاع مجلس خور شو ټول خپلو کمرو ته رخصت شو د زرګ په حواس چې د خوب خاپیرې خپلې وزرې خورولې نو هغه ته محسوسېده چې دا خاپیرې د زرشال په شکل هغې ته راغلې وه او هغه ته به یې هغه لیکلی نظم اوروي یویشتم باب نن هغه د عربان روغتون ته د ګلمینې سر راغلی وه هغې ګلمینې په هر څه پوه کړې وه ګلمینې هغې سره لوس کړی و چې د هغې راز به همیشه په زړه کې ساتي د روغتون یوې داینې د هغې د وسوسې تصدیق وکړو او د هغې شک په یقین کې بدل شو د سرفراز وجود د هغه په وجود کې ساه اخیسته هغه په تلو کې خپله نښه هغه ته ډالۍ کړې وه شیربانو په ستړي وجود او ستړي قدمونو د ګلمینې سره واپس قلا ته راغله هغې په لاره فیصله کړې وه چې اوس هغې تر خپل سباوون فیصله اسانه شوه هغه ورځ ماښام چې مرجانه کا قلا ته راغله او د اوبو خوړو څخه وزګار شو نو شیربانو د هغې مخ ته د کټ په کښه کېناسته او هغه ته یې خپله فیصله واوروله مرجانه کا د هغې خبره واورېده او په سوچونو کې لاړو شیربانو هغه سره لکه د سپېڅلي امانت وه هغه شیربانو لکه د ګلمینې او ګلپاڼې خپله لور ګڼله هغه ته ګرانه وه چې دا پیغله جونه یوازې بل وطن ته پرېږدي شیربانو هغه ته ویلي و چې هغه پاکستان ته تلل غواړي شیربانو د خپلو لاسو د سرو بنګړي د هغې مخې ته کېښوده اکا دا زما بنګړي د سرو دي دا خرڅ کړه او زما د تلو څه انتظام وکړه مرجان اکا د هغې په دې خبره لږ دلګیرو غوندې شو شیربانو لور ما ته د خپل لونو نه کمه نه یې زه خو ستا د یوازې تک فیصلې په تشویش کې اچولی یم ته په پردي ځای کې یوازې ژوند څرنګه کوې زه ستا د لارې د خرڅ نه ستومانه نه یم دا بنګړي دې ځان سره سنبال وساته په مسافرۍ کې به دې په کار راځي شیربانو د مرجان اکا د مینې او د خلوص څرګندونې ژړغونې کړه د هغې د تلو په فیصله د مرجان اکا په ټول کور قلا کې خاموشي خوره شوه د ګلمین نه علاوه هغه ټول د هغې په فیصله اعلان ښکارېده یوې ګلمینې ته پته وه چې هغه د خپلې مینې په لټون کې ووځي د سرفراز لټون د هغې مجبوري وه او ضروري وه مرجان اکا په درېیمه ورځ هغه د خپل یو ورور عزیز سره په ټیکسۍ کې له ځان سره جلال آباد ته بوتله په دغه ورځو کې د انقلاب له کبله ګڼ شمېر خلک د افغانستان نه پاکستان ته تښتېده په داسې یو قافله کې هغه شیربانو هم روانه کړه او شیربانو د مرجان اکا دعاګانو په سیوري کې یې تورخم ګاډي ته وخته تورخم چې یې تورې کرښې نه بله لښته د انقلاب د باغیانو وړومبی پړاو و هغه چې په توره کرښه وړېده نو هغه یوازې نه وه دوه ځانه وه د هغې په سترګو کې د لالي تصویر ځلېده او په ګېډه یې د هغې امانت د هغې وجود کې ساه اخیسته د هغې په سترګو او وجود کې د نوي امیدونو غځونې کېدې دویشتم باب دا یو سپینه سپېڅلې رڼه ورځ وه د کچن مرز زړې پلوشي د ډاک بنګلې د شین چمن درشل ته راکوزي شوې وې د ناشتې نه سمدستي وروستو هغو ټولو خپلو کیمرې او نوټ بکس ځان سره واخیسته او بس ته وخته د شهاب او زرشال سره هم خپلې کیمرې په اوږو ځوړندې وې ولې زرک او مسکا دواړو سره تش خپل نوټ بکس په لاسو کې ښکارېده زرشال پیازي سوټ اغوستی و او په سترګو یې غټ تور ګاګلز خېژولي و زر چې ولید نو یوه لحظه ورته سترګې خپه نیولې شوې هغه په ټولو ملګرو کې ښکلې ښکارېده هغې هم د زرګ د تاوده نظر تب په ځان محسوس کړو خدای خبر د صنف نازک په وجود کې قدرت کومه داسې آله لګولې ده چې د لیواله نظر تب سمدستي د هغو د احساس په ورشو خوروي زرشال د سترګو په کونج کې د هغه د سترګو غلا ونیوه د هغې په ګلپاڼو شونډو مسکا خوره شوه په خوا کې ولاړې مسکا د هغې په غوږ کې ګونګوسه وکړه نن خو د زرګ سترګې څه بل څه وایي مس زرشال جدول هغې مسکا په اوږه ډیکه کړه دروغ مه وایه هغه څه بدذوقه انسان دی او هغه ستا مجنون تر اوسه چېرته غیب دی د هغې خبره لا په خوله کې وه چې شهاب لکه د پیري په شان د مسکا په شا راښکاره شوه هاي ګرلز ګاډي ته خېټې که نه زرشال مسکا ته وکتل او شهاب ته یې واوروله think of the devil and the devil is there یعنې د شیطان په فکر کې شاو شیطان حاضر دی هغه مسکا د کلک کلک وکتل او په خندا شو چې زه نه یم نو ما خلق یادوي the devil is pleased مسکا هم بې اختیاره موسکی شوه او هغه دواړه ګاډي ته وختې دا ځل زرشاله مسکا د زرک او شهاب په وروستو سیټونو کې کېناست بس چې د منصرې په بازار تېرېدو نو بازار لا خوشې پروت و د ښار نه چې بهر شو نو آبادي وروستو پاتې شوه شولګرې شروع شوې د کچه شولو دا زیړ پټي د هغو د نظر وړاندې لکه د پینټینګ ویډ پراته وو
د سیرن سیند په برکت دا ټول سیمه شنه او ښېرازه ښکارېده. ډاکټر جمیل د بس ترمنځ لاره کې ودرېد او د دې سیمې په ونو بوټو خپل لیکچر شروع کړو. هلکانو جینکو د هغې د لیکچر نوټ سم اخیسته او د چاپېره منظرونو ښکلا یې هم له نظر نه ویسته. یوه لحظه پس د هغې د کوسټر د شینکیارۍ په وړوکي غوندې بازار تېرېدو. وړاندې علاقه ټوله غریزه وه. ګاډی په لوړو خطو ښکته سیرن سیند د هغې په ضده بوټه په ښکته راتلو. سړک مات ګوډ و ځکه چې دلته یې غر سیرلی و. وړاندې تر ډاډره د سړک دغه حال دی. دلته اکثر لینډ سلایډینګ کېږي او غټ غټ کټان د غره نه ښکته رالویږي. سړک او سیرن سیند خوا په خوا درومي. دلته غرونه لوړ دي او د اسمان سره خبرې کوي. په لاره ګڼ شمېر شنه باغونه او پټي دي. د غرونو په سر د چیړ ځنګلونه د لرې نه بیخي تور ښکاري. تر ډاډره دا علاقه ښکلې او سمسوره ده. ډاډر کې ډېر زوړ د انګریزانو د وختونو یو سینیټوریم دی چې د مودو راسې د ټي بي د مریضانو صحت افزایي کوي. د سینیټوریم نه بره د غره په لوړ هغه ټول د ګاډي نه ښکته کوز شو. د قدرت د دې ښایسته سیمې د منظرونو په سیر کې ګرفتاره ودرېده. ښکته د سیرن سیند داسې ښکارېدو لکه چې د پیمخې پیغلې په تورو سڼو کې د انتظار سپین تار لګېدلی وي. د دې سړک دواړه غاړو ته اوچت شینکي غرونه هسک ولاړ وو او په سرونو یې د واورې تاج پروت و. هوا یخه او مخموره وه. وجود خو چې د انسان روح یې تخنولو. د فطرت وجداني طاقت هغو له د دې منظر حسن او جاذبیت یو په دوه زیات کړو. هغو له داسې محسوسېده لکه هغه ټول چې د دې منظر یوه برخه وي. زرګ ته داسې لګېده چې لکه هغه د کیپل ویسټو د شهزاده سدارت په شان د خپل ګیان منزلونه د سیرن سیند په غاړه ترسره کوي. هغه سوچ کولو چې د سیرن سیند دا مستی چې وړاندې د اباسین په مستۍ کې جذب شي او بیا دا دواړه مستانه سیندونه چې د سمندر په غیږ کې ورک شي، نو د دې په برکت چې په انساني احساساتو کې کوم مستی او غورځنګ پیدا کیږي، هغه د وجداني قوتونو په شکل کې د انساني ژوند روزنه کوي او په سناسه شکل کې د فطرت د تقاضو پالنه کوي. د سیرن سیند بلې غاړې ته لرې د غره په لمن کې یو ښکلې بنګله ښکارېده. زرشال د زرګ په اوږه خپل پاغونده لاس کېښود او په اشاره یې ورته دا ښکلې بنګله په ګوته کړه. زرګ داسې ښکاري لکه چې د چا غنم رنګ په ګوته کې د فیروزې ګوتمه پرته وي. زرګ اول د غره په لمن کې پرته آسماني رنګه بنګلې ته وکته او بیا یې ناګهانه په خپله درېیمه ګوته کې پرتې د فیروزې ګوتمې ته پام شو. هغه زرشال ته څه جواب ورنه کړو، خو شعب کله چوپ پاتې کېده، بلکل داسې لکه د زرګ په ګوته کې چې فیروزه پرته ده. زرشال د شرمه داسې تر غوږونو سره شوه لکه شهاب چې د هغې غلا نیولي وي. مسکا هم هغې ته په معناخیزه سترګو وکتل. زرګ هم په خپل وجود کې راټول غوندې شو. هلکانو جینکو د چیډو او پرتل د ونو تصویرونه وښکل او ورسره سره یې په ډاکټر جمال او پروفیسر پروین سوالونه هم کول. شهاب او مسکا ورو ورو د نور نه لرې یو طرف ته روان شو. ناڅاپه زرشال پاڅېد او یو کاڼی یې ښکته د سیرن سیند غېږې ته ګوزار کړو چې لکه د سپین مار تاو راتاو په ښکته بهېدو. د کاڼي د ویشتلو د حرکت سره د هغې د وجود څانګه د هغې د ځوانۍ په ونه داسې راماته شوه چې د زرګ زړه د هغه حلق ته راټوپ کړو. د هغې د ښېرازه وجود دا حرکت بیخي شاعرانه و. د زرګ روح لکه چې چا وتخنولو. دا جنۍ خو د بنده په روح کې لار جوړوي. هغې خپله لیواله سترګې په بل لور واړولې. د هغې ویشتلی کاڼه چې د سیند غېږې ته پرېوتو نو هغه لکه د ماشوم وخندېده. زرګ ته بیا داسې محسوسه شوه چې د هغه دننه ګونګروګان شړنګېږي. هغه د تیږې له خوا راپاڅېد او ځان یې وڅنډلو. زما خیال دی چې د ډاکټر جمال لیکچر شروع شوی دی. هغه زرشال ته وي او د نورو ملګرو ټولګي ته روان شو. زرشال د هغه غورځول د سیګرټ ټوټه پورته کړه، اخوا دېخوا یې وکتل او خپلو شونډو ته یې یوړه. هغې ته داسې محسوس شوه لکه چې د زرګ د شونډو لمس یې لمسوي. هغه په ټول وجود ورپېده او زر یې هغه ټوټه د خپل نوټبک په پلاستیکي استر کې یو اړخ ته وټومبله. الیاس د ایمل سره د ګاډي نه دری راکوزوله د هغې دا حرکت ولیدو، خو د هغې نه لرې و نو پوه نه شو چې زرشال د ځمکې نه څه پورته کړه. ډاکټر جمال په لاسو کې یو ناویاته آسماني ګل نیولی و او د هغې په سټرکچر یې لیکچر ورکولو او ټولو په بشپړه دلچسپۍ د هغې نوټس اخیستل. لمر خپله څېره یې ویې لاسې ته په وریځو کې پټه کړې وه او ټمپریچر غورځېدلی و. رامین او علي ټول نه جدا د غره په لوړه ختلي وو او د یو بل تصویرونه یې وښکل. داسې ښکارېده چې هغه دواړه هم د رومانټیک فضا ښکار شوي وو. دا ټول منظر د لرې نه لکه د یوې ښکلې او په زړه پورې نقاشۍ ښکارېدو.
درویشتم باب. کوز ماسپخین چې دلدار د واپسې د پاره आवाज وکړو. جنکۍ خداول نه بس ته خطلې ویولکان رو د بس خواته راټولې ده. زرک او زرشال گاڑی ته خطلیو. خود شهاب او مسکا څه پته نه لګیده. ناسا پسپر له ترایات شو. هغه دواړه د سېنټوریم ملخ ته تللي دي. زلان د مخ کې سیټ نه आवाज ورکړو. ولی شهاب په هسپتال کې داخله ویسه. ټول په خندا شو. نو هغه خو د ټي بي نه د زړه مریض دی کنه. نو شیروان کله وروسته پاتې کېدو. هغه دي دواړه را روان دي. دلدار د بس ته چتې نه ولیدل. یو لازه پس چې دواړه کوسټر ته راوخته نو ټول ملګرو ورنه په سترګو کې تپوسونه کول. شهاب خو د راتلو سره سم د ملګرو سره په ټوکو مسخرو سر شو. ولی مسکا خو جینۍ وه. نو هغه د خلکو په اشارو کې نایو ژړغونې غوندې شوه. مونږ خو دواړه د ډاډر سینټوریم کتو ته تللي وو. هغې په ډډ غوندې اواز کې زرشال ته وضاحت وکړو. کمانډیر ټولو ته پته ده ته ولې ځان ګناهګار حسابوې. ټیک اټ ایزي. زرشال هغې ته تسلي ورکړه. شهاب او زر دواړه د هغونه لرې ناست وو. یوه لحظه پس چې مسکا ریلیکس شوه نو زرشال ترې تپوس وکړو. ښه اوس وایه څه ګپ شپ ولګېده. مسکا هغې ته په ګیلمنو سترګو وکتل. خو چې د هغې سترګو کې شوخي ولیده نو هغه هم مسکی شوه. جناب بېګا هغه تا نه نظم نه و اورېدلی. د هغې فرمایش یې کولو. د مسکا لهجه کې حجاب محسوسېدو. زما نظم یې تا نه اورېده ما ته یې ولې نه ویل. خنو بیا نظم دې ورته واورولو که نه. زرشال د هغې لاس په لاسو کې واخیستو. مسکا ورو غوندې خپل سر ښکته پورته وخوځولو. زرشال په یو لاس د هغې مخ ځان ته راواړولو. سنجیده لهجه کې هغې ته وویل مسکا جدي درته وایم شهاب ډېر ښه هلک دی او ستا په هکله ډېر جدي دی. مسکا یوه لحظه زرشال سترګو کې وکتل او بیا یې خپلې سترګې ټیټې کړې. خو زما او د هغه ترمنځ دیوال تر اسمانه لوړ دی. د مسکا په اواز کې حسرت صفا محسوسېدو. زرشال یوه لویه ساه واخیسته او د هغې دواړه لاسونه یې خپلو لاسونو کې راټول کړه. ګوره مسکا ډیر مینه د هر یو زړه ورنه ډووي. رښتونی محبت د اسم اعظم غوندې وي. دا د هرې ستونزې علاج دی. ته چې د کوم احساس لاندې د شهاب نه ډډه کوي همدا مسله د زرګ سره ده. هغه زما د هرې جذبې نه خبره دی. خو د انکار په دروغجن څادر کې ځان نغښتی دی. پلیز ته داسې مه کوه. زه چې د کوم اذیت نه تېرېږم شهاب د هغې تکلیف نه مه تېروه. د زرشال په لهجه کې څه عجیبه غوندې التجا وه چې د مسکا زړه یې لکه د موم په شان نرم کړو. مسکا د هغې د مینو سترګو نم لکه چې په خپلو سترګو کې محسوس کړو. دا د قبولیت لمحه وه. یوه لحظه پس دواړو د خپلو سترګو نم په خپلو لوپټو وچ کړو. د بس د شیشې نه بهر د دنګو غرونو او شنو بوټو په ننداره یې سترګې یې ښخې کړې. هغې دواړو ته دا غرونه زیات دنګ او شنه بوټي زیات شنه محسوسېده. د 9 بجې هغه واپس شنکیارۍ ته راورسېده. د غرمې ډوډۍ خو سر خوړلی و خو هغو د شنکیارۍ د بازار په یو وړوکي شان هوټل کې د چایو سره سموسې وخوړې او د ګېډې دوزخ یې پرې لمبه کړو. په دې بازار کې یو څو دوکانونه او 2 وړې هوټلې وې. د ضرورت څیزونه پکې موندلی شو. مقامي خلق د هغو په تماشه و. خاص کر جنکو ته یې په شا کتل چې د هغو خاطر پې درنېدو. د هغو ګاډه چې د ډاک بنګلې ته داخلېدو نو د مازدیګر شفقي پلوشې د ډاک بنګلې په دیوالونو راکوزېدې. السلام علیکم. د ویونکي کتابونو خپرونې ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. تاسو د جنګزاد ناول اورئ. د جنګزاد ناول د میا لطیف شاهد ناول دی او موږ نن د دې ناول 8م قسمت شروع کوو. نو تمه لرم چې تر دې ځایه پورې به تاسو په قصه پوه شوي یاست. دغه ناول شخصي زما هم ډېر زیات خوښ شو. ناول په یو وخت کې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د محصلینو حالت او همدارنګه 3 مینې په یو ځای باندې پر مخ وړي. نو تمه لرم چې تر دې ځایه پورې به تاسو دا 3 واړه مینې له یو بل سره جدا او کرکټرونه به مو پېژندلي وي. په کابل کې سرفراز او شیربانو سره په یو بل میین دي او دا وخت قصه دې ځای ته رسېدلې چې سرفراز تللی دی پاکستان د خپل ورور د مرګ نه وروسته او شیربانو د سرفراز ماشوم په خپله ګېډه باندې لري او هغه هم اوس غواړي چې لاړ شي پاکستان ته. البته د تېر قسمت په منځنیو کې تاسو پوه شوئ چې شیربانو تورخم په ګاډي کې ناست او حرکت یې کړی و. همدارنګه تاسو د مسکا او شهاب په اړه باندې پوه شئ چې سینیټوریم خواته تلي وو او بیا چې بس ته راغلل نو ټولو خلکو هغوی په عذابول یا هغوی ازارول. نو د زرک او زرشال په اړه باندې هم تاسو پوه یاست چې د هغې دواړو قصه هم یو طرفه ده. زرشال د زر سره مینه لري خو زرک تر اوسه اظهار نه دی کړی. نو راځئ نوره قصه هم ستاسو په مخ کې. څلېرویشتم باب
په ډاک بنگله کې یو دروند خوږ مېلمه د هغو انتظار کولو. دا جلال افریدی و چې د ډاکټر جمال کلاس فیلو پاتې شوی و او نن سبا د مانسیری ډي ایف او یعنې د ځنګلاتو لوی افسر و. په دې ډاک بنگله کې د هغو بوکینګ هم د افریدي صاحب په وینا شوی و. جلال افریدی دنګ لوړ او سور سپین باروبه سړی و. په نرو نرو شونډو یې ګڼ او سپین بریتونه ډېر ښه ښکارېده. ډاکټر جمال ته یې په بړق بړق وخندل او کلک ورغاړې وتو. وار په وار یې ټول هلکانو سره ګډه بډه وکړه او وس یې نه رسېده چې جینکو ته هم غاړې ورکړي. بیا هغو ته یې په سرونو لاس راښکلو. بیا د ډاکټر جمال سره د منیجر کمرې ته ننوتو او تر ناوخته د هغه د خندا بړقا اوازونه د ډاک بنگلې په برانډه کې انګازې کولې. په اصل کې هغه په ډاکټر جمال او پروفیسر پروین پسې راغلی و چې ځان سره خپل کور ته د شپې ډوډۍ ته بوځي. ډاکټر جمال د ملګرتیا لپاره زرګ پسې دلدار ولېږلو او پروفیسر پروین زرشال تلو ته تیاره کړه. د زرګ بیخي د تلو موډ نه و، خو چې زرشال یې ولیده نو هغه هم غځېدلې خپې راټولې کړې او د افریدي صاحب ګاډي ته وختو. ډاکټر جمال دغه په لینډ کروزر کې دغه سره په فرنٹ سیټ ناست او په روسي سیټ کې هغه درې واړه کې ناست. افریدي صاحب سرکاري بنگله د فارست د دفتر سره په خوا کې لګېدلې و. دغه مېرمن دغه د تره لور او دغه په شان سره سپینه افریدی وه. دغه دوه لونه او دوه زامن وو چې دا وخت پکې صرف یوه لور ګلمکۍ په کور کې وه. باقي بچي د تعلیم په سلسله کې په هاسټلونو کې میشته وو. ګلمکۍ د 10م جومات طالب العلم او یو ګوډۍ غوندې ماشومه وه. دا و ډیر پرتکلف او خوندور و. افریدی صاحب سوچه پښتون سړی و. د هغې په ډراینګ روم کې صوفو په ځای کټونه وو. د خوراک څښاک لوښي خاورین ساتلي وو. خوړه ښکته په قالین وشوه. کورني چرګان، تیتران، ساګ او لاوڼ او د جوارو ډوډۍ دومره خوند وکړو چې د بیان نه بهر وو. د مستو په کاټوۍ کې کورني ماسته زرشال ته ناویاته ښکارېده. افریدی صاحب د خبرو ډېر مړنی او خبرلوس سړی و. د پښتونخوا په ګډ ګډ ګرځېدلی و او د هر ځای سره یې تړلې قیسې لکه چې په ژبه پورې تړلې وي. د پروفیسر جمال د ذاتي ژوند او د حالاتو نه ښه خبر و. هغې ته یې بیا ویل چې سړیه بل واده وکړه، تر کومه به یوازې د ژوند ګاډی راکاږي. ما ته خو که زړه وی نو د دویم واده نه به هم ډډه ونه کړم. ډاکټر جمال د هغې کورودان ته مخ ور واړول چې د قهوې پیاله یې هغې ته ورکوله. ورندار دا رښتیا وایي؟ هغه موسکی شوه. ډاکټر صاحب دی ښه وایي، زموږ د خاندان خو ګڼو سړو دوه ودونه کړي دي. دوی له ما اجازت ورکړی دی چې کله زړه وغواړي دویم واده کولی شي. د واده ښادۍ په ذکر خدای خبر ولې د پروفیسر پروین رنګ کله سور او کله شین کېدو. زرک او زرشال دواړه د هغې په کیفیت پوهېده. ډاکټر جمال د قهوې د ګوټ سره افریدي صاحب ته وویل پرېږده افریدي صاحب، هغه فیض احمد فیض ویلی دي که نه چې اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کیسے وا. نو بس زما هم د هغه د خیال سره اتفاق دی. ډاکټر جمال لکه چې افریدي صاحب نه ځان خلاصولو، افریدي صاحب ورته په جواب کې د مینې په اهمیت لیکچر شروع کړو. زرک یوه لحظه خو د هغه دا لیکچر په ناخوالۍ اورېدو خو بیا ناڅاپه لکه د بم وچاودېدو. پرېږده ډي ایف او صاحب، ډاکټر صاحب خو څه بد نه وایي. اصلي مینه خو بس د ډوډۍ مینه ده. ګنې دا نورې خو ټولې د شاعرانو ډکوسلې دي. مینه، محبت او عشق دا ټول د مړۍ ګېډې خبرې دي. هغه د چا خبره چې مړه ګېډه فارسي وایي، نو موږ هم په مړه ګېډه د قهوې سره په چرت دا خبرې کوو. ډي ایف او صاحب په وړومبي ځل دې ښکلې زلمي ته په غور سره وکتل او بیا یې ترې په چون تندي تپوس وکړو. ګله د مین نه خو دا دنیا آباده ده، ته په ځوانۍ کې د مین نه منکر ولي. زرشال د زرک په سیاره کې د کرکې او ویزارۍ رنګونو ته کتل او هغې ته داسې محسوسېده چې هغه افریدي صاحب ته نه بلکې زرشال ته څه ویل غواړي. هغه په ترخه لهجه کې افریدي صاحب ته جواب ورکړو، خفه کېږه مه، خو زموږ د انسان مینه د ښکلولو او ښکلېدلو نه شروع کېږي. د هر څه لمس نه وروستو د وړاندې لمسون زموږ مینه وي، او بیا چې کله د تمامو لمسونو ټول رازونه څرګند شي نو په دې کې لیوالتیا او لیونتوب پاتې نه شي او بیا یوه ورځ هر څه ختم شي. دا د مینې هغه انټي کلایمکس دی چې موږ ترې انکار کولی نه شو. د افریدي صاحب خوله وازه پاتې شوه او نور هم ټول دم بخود وو. د زرشال زړه دغه د هر لفظ سره ډوبېدو. هغې ته داسې محسوسېده لکه چې زرشال د لفظونو په کټارو وژني. د هغې ساه ډوبېده او زړه یې غوښتل چې له دې ځایه منډه کړي او بهر تازه هوا کې ساګانې واخلي. د بحث څه گنجایش پاتې نه و. یوه لحظه پس ډاکټر جمال د افریدي صاحب نه د واپس تلو اجازت واخیستو، ځکه چې د شپې ناوې خپلې زلفې خورې کړې وې. هغو د افریدي صاحب د کور ودان نه رخصت واخیستو او د هغې په لینډ کروزر کې د هغه د ډرایور سره د هغه له کوره واپس ډاک بنګلې ته روان شو. په لاره کې ډاکټر جمال او زرشال دواړه بیخي خاموش وو او زرک د ګاډي د کړکۍ نه بهر داسې کتل لکه چې په تیاره کې د رڼا بصیري لټون کوي.
پروفیسور پروین ګل د زرک او زرشال ترمنځ خوبولې ناسته وه. د هغو ګاډی چې د ډاک بنګلې په ګیټ ودرېدو د ماسخوتن 11 بجې وې. هغه څلور واړه چې د خوب غېږې ته ورتلل د افریدي صاحب د اوچتو ککړو اوازونه یې د غوږونو په پرده انګازه کېده او د هغې د ګڼو بریتونو تصویر یې لا په سترګو کې و. رښتیا خبره دا وه چې افریدی صاحب یو دلچسپ او ناویاته کردار و. زرشال د شپې په خوب کې ولیده چې هغه د زرک سره د سرند سیند په غاړه ناسته ده او هغه ته خپل نظم اوروي. هغه نظم چې هغې په زرک لیکلی ولای تر خپلو شونډو هم نه و راغلی، ولې هر کله چې هغه نظم پای ته ورسي او داد لپاره زرک ته وګورو د هغې په مخ د هغه نقشونه نه وي. د هغه سیاره د خدو خال نه داسې خالي وي لکه هوار سپاټ دیوال. هغه په خوب کې له سره تر پښو وبوږنېږي او په کریکو شي. هغه چې له خوبه راولوېده نو ټول وجود یې په خولو شوړ پوړ و او زړه یې داسې درزېدو لکه چې د ګوګله به بهر ودانګي. پنځه باب. نن د ډاک بنګلې نه بالاکوټ ته روانېدو ورځ وه. د ناشتې نه وروسته زرک او مسکا د منیجر په مرسته د هغه د افیس نه خپلو کورونو ته ټلیفونونه وکړه او د کور خلک یې د خپل خیر خبر نه خبر کړه. د زرشال خو پلار د ملک نه بهر و او په کور کې بل څوک داسې نه و چې د هغې د پوښتنې جوګه وي. د شهاب د کور ماحول داسې نه و چې څوک د هغه تپوس پروادار وي. د ډاک بنګلې د روانېدو په وخت هغلته میاشت تر سویډن نه راغلي یوې جینۍ او زلمي د هغو نه تر بالاکوټ د لیفټ غوښتنه وکړه. د ډاکټر جمال په اجازه هغه دواړه په بس کې د هغو سره سواره شو. زلمی وچ کړس او دنګ و په مخ یې سره سره ګیره وه. جینۍ د مغربي جنکو برعکس په ونه لنډه وه او د سامان په نوم ورسره یو شولډر بیګ و. د رنګه بیخي زیړه وه لکه چې د نشو ښکار وي. زر چې خپل سګرټ بلولو نو دواړو ته یې د سګرټ آفر وکړو او دواړو سمدستي د هغه آفر قبول کړو. زرک ورسره د ژوند په فلسفه بحث وڅېړلو. هغه دواړه دوستان وو چې د هغو په ژبه کې ورته ګرل او بوای فرینډ ویلی شي. د واده تکلیف یې نه لرلو خو د واده کړو ژوند یې تېرولو. د معاشرې د هر قدغند او رواج نه ازاده دا جوړه د مذهبونو د پابندۍ قایله نه وه. هلک د سوشیالوجي طالب العلم پاتې شوی و. د هغه دا خیال و چې دا دنیا د شعوري کوشش په نتیجه کې نه ده جوړه شوې، نو د ژوند د تیرولو لپاره هم د شعوري کوشش ضرورت نشته. زرشال د کړکۍ نه بهر ننداره کوله خو غوږونه یې د هغه او د زرک په خبرو لګېدلي وو. د اپي زلمي په دې خبر هغه په دې خبره راتاوه شوه. که دنیا د شعوري کوشش په نتیجه کې نه ده آباده شوې نو د سهار او ماښام دا تسلسل د لمر او سپوږمۍ په خپل خپل وخت څرګندېدل، د موسمونو بدلېدل او د انساني تخلیق عمل بیا څه شی دی. هغه د اپي نه تپوس وکړو. اپي جوړه د هغه په خبره لاجوابه غونډه شوه خو زرک غلی پاتې نه شو. زرشال بیبي که ژوند د شعوري کوشش نتیجه ده نو بیا به مرګ هم د شعوري زیار نتیجه وي. نو د سترګو په رپ کې د هیرویشما او ناګاساکي قیامتونه به بیا هم شعوري وګڼو چې د فطرت پکې لاسو او تر تخلیق خبرې کوي. نو د دې اپي جوړې د غیر فطري تعلق په نتیجه کې چې کوم تخلیق کیدای شي نو ته د هغې په هکله څه خیال لري؟ هغې خبرې کولې او زرشال سوچ کولو چې دا غنمرنګه باغي هلک د مینې لایق دی که د عبادت. هغې د هغه غټو غټو سترګو او ګڼ تورو بریتونو ته کتل او ویرېده چې ښه ده دا سرکشه زلمی د خدایي یا د پیغمبرۍ دعوه نه لري، ګنې د ده دروغجن ثابتول خو به اسانه نه وه. کم از کم زما ایمان ته به یې ضرور زیان رسولی و. هغې یو ځلې بیا د زړه د خلاصه په هغه ایمان راوړو. اپي جوړه هم د هغه د دلایلو نه متاثره ښکارېده او هغه ته ډېر په عقیدت کتل. هغو ته هم د زرک په وجود کې یو ناقلاره اپي روح ښکارېدو. د بالاکوټ په دې سفر کې شهاب او مسکا د هغو نه لرې په 2 سیټر کې اوږه په اوږه ناست وو او شاید چې د یو بل د دریافت هڅه یې کوله. د بالاکوټ په اسمان ګورې ورېځې خورې ښکارېدې. د هغو ګاډه چې د بالاکوټ په ګیټ ودرېدو نو باران لګېدلی و. تیزه باراني هوا لکه د کټارو نیغه تر هډوکو راتله. د ګاډي شیشې بندې خو د باران څاڅکو شیشې داسې ډبولې لکه ماشوم چې په وړو وړو لاسونو د چاور ډبوي. د کالج چوټي شوې وه خو په سپینو جامو کې د کالج سالکان لا تر اوسه د کالج په برنډه کې ولاړ وو لکه چې باران ایسار کړي وي. د دې کالج پرنسپل هم د ډاکټر جمال د یونیورسټۍ ملګری پاتې شوی و او هغه ورسره د راتلو تماس نیولی و. سهار ورته ډاکټر جمال د ډاک بنګلې د خپلو راتلو په هکله دوباره ټلیفون کړی و. هغه ټول چې د باران په شیبو کې د بس نه د کالج برنډې ته راتله نو څه ناڅه ضرور لوانده شوي وو. پرنسپل صاحب د هغو په خیر راغلي د خپل آفس نه بهر راغلی و. هغه یو سنجیده او خاموش غوندې سړی و. په ونه لنډه او په سر ګنجی دا سړی د 13 کالو راڅخه د کالج پرنسپل و. هغې په خپل دفتر کې ټولو میلمستیا د چای بسکوټ او ګرمو سموسو سره وکړه. بهر باران په کاسو کاسو ورېدو. د سویډن هپي جوړې د چای څښلو نه پس اجازت واخیستو او په باران کې رخصت شوه. شاید چې هغو د موسم د دې ادا نه هم خوند اخیستل خپل حق ګڼلو.
فیصله دا وشوه چې د کاغان ناران په لور سفر به په جیبونو کې کولی شي ځکه چې په بس کې یون ممکنه نه دی. سنوبر استاد او گاډي دواړه په کالج کې پاتې کیږي. د پرنسپل صاحب په مرسته چې سلور جیپونو تنظیم وشنو تر هغه وخت باران هم خپنیولې و. پر جیب کې شپږ بندیانو د ناستې ځای و او غټول یې 20 کسان وو. ماښام 3 بجې سلور وړ جیپونه د کالج نه روان شو. ډاکټر جمال پروفیسور پروین زرګ زرشاله مسکا په یو جیب کې سوارو. شهاب ملګرو په زور ځان سره یو بل جیب ته خېژولې و. ګنې هغه هم ځان د مسکا په لوپټې پورې تړلې و. دغه د مسکا قصه ټاک اف دی ټاون جوړه شوی و. شهاب خو یې سپاروانه لرله خو البته مسکا لږه شان پریشان ښکارېده. په جیب کې هم هغې او زرشال خپلو کې مخو کې ورکړې وې او ګنګوسې یې کولې. دغو قافله نه د بالاکوټ نه بهر وتې نه وه. بالاکوټ یو وړوکی غوندې ښکلی ځای دی چې ښار ورته نه شو ویلی. البته یو لوی کلی ضرور دی. د کنار سیند په غاړه آباد دا کلی سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید د غزا میدان پاتې شوی دی او د سیکاون سره په جنگ کې دی دواړو هغه د خپلو سرونو قرباني ورکړې وه او مزارونه یې هم همدلته جوړ شوي دي. د کاغان او بالاکوټ ترمنځ په جیب کې 4 غنټو سفر دی. لاره یې خرابه ده او د جیب نه علاوه د بل ګاډي د تګ نه ده. په لاره کې ګلیشیر هم راځي او کندې کپاري هم. د واورې په غرونو کې دا سفر دی او هیجان نه کم نه دی. دغه قافله چې سیند د پاسه جوړ د لرګو په تاریخي پل را باوړې ده نو د لوړ سفر شروع شو. تر څه ځایه خو سړک پوخ خو چې ورو ورو وړاندې تله نو سړک خرابېدو. ډاکټر جمال د ډرایور سره په فرنٹ سیټ کې ناست و. په منځونی 2 سیټونو ورپسې پروفیسور پروین او زرک او په وروستي سیټونو زرشال او مسکا ناستې وې. دا بغیر د چت واړه جیپونه وو چې په کرایا د ناران او بالاکوټ ترمنځ چلیده. د جیپ ډرایور کاغانې او په پښتو پوهېدو. په لاره د ګوجرانو وړې وړې قافلې ښکارېدې چې منزل یې کاغان یا بره ناران وو. ګډي بیزی ټټوان چرګان چرګوړي او داخلي پخلي سامانونه په دې قافلو کې شامل وو. د واورینو غرونو او شینکی په غاړه غاړه د قافلې بیخي داسې ښکارېدې چې ښکلی پینټینګ وي. هغه ټول د دې پینټینګ په ننداره کې ورک ښکارېده. دا خلق څوک دي؟ مسکا د زرشال نه د خانبادو شفاق له تپوس وکړو. زرشال نه مخکې زرک هغې ته جواب ورکړو. دا خانبادوش دي خپل کور په اوږه ګرځوي. دا پښتانه دي؟ زرشال داغه نه پوښتنه وکړه. زرګ مسکی شو. د خانبادوش نسل نه وي. دا هر تهذیب خلق دي. دا خلق د جغرافي هر خط پرې کوي او لکه د مارغاون د هر سرحد نه پوري وځي. د زرشال سترګې زرګ وجدان ته یو ځل بیا په سجده پرېوتې. شپږویشتم باب. دا یو کچه جونګړه هوټل و چې هغوی مخ ته په پرتو کټونو کې ناست او ملاست وو. په خاورینو پیالو کې بې خونده غوندې چای څښله چې دا وخت په هغو د 5 سټار هوټل د چایو نه ښې لګېدې. ښکته د کنار سیند په غورځنګون روان و. د یخې هوا څاپېړې د دې غورځنګون د چپو نه رالوتې او د هغو مخونه یې ښکلول. دا سرکشه دریاب د پیړو پیړو نه په خپله مستۍ کې ډوب بهېده. هغه د کاغان سره نږدې و خو د مې دپاره یې د دې جونګړي هوټل سره پړاو اچولی و. دا لاره بیخي دشوارګزاره وه او د هغو اډونه یې ازمایلي وو. د جونګړه هوټل سره ملګرو ښه ډېره فوټوګرافي هم وکړه. د زرشال پکې پیش وه چې هغوی کاغان ته ورسېده نو د مازدیګر 15 بجې کې دی. وخت کوتاه و نو هغو فیصله وکړه چې کاغان کې نه ودرېږي. کاغان یو وړوکی غوندې کلی چې سیلګرو دپاره پکې یو څو ګزارال هوټلونه جوړ شوي دي. د سیند په غاړه یو څو ټولګي د کبانو ښکار ته ناست وو. کونډې یې اچولې وې. د ټراوټ ښکار د سیلګرو دپاره لویه فینټسي وه. د کاغان او ناران ترمنځ فاصله 12 کیلومتره ده خو لاره ډېره زیاته خرابه ده. په څه ځایونو کې خو په دې لار د پوري سرات ګمان کېږي. په هغه لاره کې ګلیشیر هم راځي چې جیپ ټایرونه پکې سلیپ کېږي. د هغې زړونه سم لکه د باد راپېده. خاص کر د مسکا او پروفیسر پروین پاڼې خو زیړې ښکارېدې. زرشال هم په زوره ځان کلک کړی و. ټولو خدای کول او بیا ناران را ورسېدو. ناران یو ښکلی صفا سوترا په وریځو کې نغښتی لوی کلی دی. دلته ګڼ شمېر سرکاري عمارتونه دي. سرکاري ډسپنسري، د فشنګ ډیپارټمنټ دفتر، فش فارم، د پی ټي ډي سی هوټل او ګڼ شمېر ریسټ هاوسونه او پرایویټ هوټلونه. ملکی او غیر ملکی سیلګري په ګڼ شمېر کې د ناران په بازار کې ګرځېدل. هغوی چې د پی ټي ډي سی په هوټل ورننوتل نو د ماښام تروږمۍ خورېده. دلته د هغو بوکینګ د 4 کمرو و خو کمرې لوی وې او پاره کمره کې 4-5 ګنجایش و. جنکو خو ځان ته 2 کمرې قبضه کړې وې او په باقي 2 کمرو کې هلکان نه ځایېدل. نو د میټروسونو بندوبست یې ورته وکړو. ناران شپه ډېره یخه او ګلابي وه. د هغو کمرې د هوټل په 2م منزل وې چېرته چې د برنډې مخ ته د وسپنې او لرګي ګډ
ډبل ریلینګ لګېدلی و. د دې جنګلونو د ناران د دنګو واورینو غرونو نظارې ډېرې ښکلې ښکارېدې. د یخې هوا چپې د غرونو د سرونو نه لکه چې نیغې ښکته راتلې، خو په چا باندې بد نه لګېدې. په فضا کې عجیبه شانتې وږمې وې. ښکته ګس لاسته د کنار سیند په توره شپه کې لکه د سپینو زرو د پټۍ په شان د شپې په تور پړوني کې ټومبلې ښکارېدو، او د غورځنګ اواز د شپې خاموشي څیرله. زرک په جنګله پورې ولاړ خپل ځان د دې منظر یوه برخه ګڼله او د دې په سیر کې ډوب لګېدو. د سګرټ لوګی د ګوتو نه په بره تلو او بیا د هوا سره واپس د برنډې په لور کږېدو. داغه په شا زرشال غلې ولاړه به او داغه د سګرټ لوګی د هوا د وږمو سره په خپله ساه کې داسې راټولولو لکه څنګه چې د زرک مینه په خپل یو موټي زړه کې راټوله کړې وه. یوه لحظه پس خدای خبر څنګه هغه ته احساس وشو چې داغه په شا څوک په خپل عبادت کې مشغول دي. هغه مخ په شا واړول او زرشال یې ولیده. هغه خوله سویل ته جوړوله، خو په دې کې د مخامخ کمره نه سپر له اتیا او مسکا راووتې. It's the time to go out for dinner. راځئ اوس وخت شوی چې د ماښام ډوډۍ لپاره بهر وځو. شهاب په چغه ټولو ته اطلاع ورکړه او هغه خپل سګرټ د خپو لاندې ومږلو. زرشال هم لکه چې په هوش کې راغله. فیصله دا وشوه چې 1 ډش ډنر به کېږي او هغه به ټراوټ فش وي. هغه ټول ښکته کوز شو او د بازار مخه یې وکړه. په بازار کې د شپې هم د سیلګرو ښه راش و. نو شیروان چې د کبانو ښه ماهر و، هغه د هوټل په لټون کې ټول بازار وکتو او بیا د یو صفا سوتره رسټورانټ سره خبره وکړه. دلته فارمي ټراوټ نه دي بلکې سیند تازه ټراوټ خرڅېږي. هغه اعلان وکړو او بیا ټول د رسټورانټ د لرګي په بینچونو کې ناسته. ټراوټ ډنر واقعي چې یو یادګار ډنر و. دا یو خوندور وړوکی کب دی چې د ناران په یخ موسم کې د ټولو وجودونه ګرم کړه. پیسې د اندازې نه زیات یې وغوښتې، خو په 600 روپۍ کیلو هم دا کب ګران نه و. د ډوډۍ خوړل نه وروسته ټولو د بازار یو چکر ولګولو، خو ټول ډېر ستړي وو. نو لږه لحظه پس چې د واپسۍ فیصله وکړه او واپس هوټل ته راغله. د سفر ستړیا ګپ شپ تفریح نه ښود او ټول وار په وار د خوب خاپیرو ته غاړه ورکړه. زندگی کی لکن زندگی د مسافرو بویس زندگی زیو تیریگی خود زړونو پزور لمبا لمبا او بو زندگی حساس چری برنا شکنا دا تور شپا تیار تیار زندگی जवारे की मिजान बेलू स्तायारे की मिजान बेलू जवारे की मिजान बेलू दामा तंबू उस्ताद मीनी कखादे की मिजान बेलू दामा तंबू उस्ताद मीनी कखादे की मिजान बेलू दामा तंबू उस्ताद मीनी कखादे की मिजान बेलू तायारे की मिजान बेलू जवारे की मिजान बेलू तायारे की मिजान बेलू जवारे की मिजान बेलू
السلام علیکم. د آرزو راډیو ګران اوریدونکو، ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. نن د جنګزاد ناول نهم قسمت دی. په تېرو قسمتونو کې تاسو په قصه باندې تر ډېره ځایه پورې پوه شوئ. هغې لا هم په چکر کې د کاغان ناران ته تللي وو. همدارنګه د دې خوا د شیربانو سرفراز قصه تر دې ځایه پورې رسېدلې وه چې شیربانو اوس په سرفراز پسې پاکستان ته روانه شوې وه. خو لا هم کیسه ګونګه پاتې ده چې هغه ورسېده او که نه او په لاره کې پې څه وشو یا څنګه رسېږي. نو راځئ هم د ننني قسمتونو کې یا د دې نه وروسته قسمتونو کې به سرفراز او د شیربانو په قصه باندې هم پوه شئ او اوس هم هماغه قصې ته دوام ورکوو چې مسکا شهاب او زرک او زرشال سره په خپلو کې به کوم ځای ته رسېږي او د هغوی قصه کوم باب راوړي. ویشتم باب. د ناران سهار د ناران د شپې نه زیات ښایسته و. هغوی ټول د ناشتې نه وروسته هوټل نه راوتي وو او نیغه هغه د لوړې لویه لار نیولې وه چې سیف الملوک جیل ته خلک خېجوي. دا پیاده لار وه او ګڼ سیلګري ډلې ډلې په دې لاره د خپلو خوبونو هغه ځای ته خته چې د مودو راسئ د خلقو د جمالیاتو ذوق د تسکین سامان لرلو. په دې لاره تر څه ځایه ګاډۍ هم تلی شو، خو اکثر خلق پیاده یا پاسونو سواره روان وو. دا ښکلي ښکلي سره آسونه د مقامي خلقو د روزګار سامان هم وو او د سیلګرو د آرام صوب هم. د لارې منظرونه ډېر ښکلي او زړه راښکونکي وو. د غرونو په لوړه او ژوره کې د خلقو واړه کچه کورونه لکه لینډسکیپ ښکارېده. د ګډو رمې ځای په نظر راتلی چې واړه شپونکي ماشومان چوکه په لاس پسې روان وو. کله کله به د هلکانو په ځای جینکۍ هم په خپلو ګډو بیزو پسې روانې ښکارېدې. زرشال او مسکا د زرک شهاب او شکیل نه وړاندې روانې وې. زرشال مسلسل په خپله کیمره تصویرونه ویستل. زرک مسلسل شکیل ته په انساني تاریخ لیکچر ورکولو. د نن انسان سپوږمۍ ته ختلی دی. خو زما په خیال د ټول حوصلهمند سړی هغه و چې د دې غرونو نه بهر دنیا یې دریافت کړې وه. د هغه د وجدان طاقت د مرغانو د وجدان د طاقت نه کم نه و. شهاب د هغه د خبرو نه لکه چې بور شوی و. مړه تاریخ لرې پرېږده او ته مخامخ ګډبه پیغلې ته وګوره، څومره حسینه او ښایسته ده. هغه جنۍ ته د لرې نه خپل لاس وخوځولو، په جواب کې پیغلې خپل مخ بل خوا واړولو. دا خلک په ایمانونو ډېر مضبوط دي ډېر او د خپل حیا او عزت حفاظت ډېر په ښه طریقه کوي. زرک په هغه ټاک وکړو. شهاب کله چوپ پاتې کېدو. هی اشنا، موږ په دې بېمالګې جینکو څه کوو؟ موږ خو د خنم رنګو په دام زړه بایللی دی. هغه آخري خبره په زوره وکړه لکه چې مسکا ته پیغام ورکوي. مسکا او زرشال دواړه د هغه په خبر یو بل ته مسکی شوې. د ناران سیف الملوک جیل تقریبا 9 کیلومتره په لوړه پروت دی. جینکۍ چې ستړې شو نو دوه پاسونو سوارې شو. بیا ناڅاپه د هغو د نظر وړاندې هغه منظر وغوړېدو چې د لیدو په ارمان یې ټول دې غره ته راختلي وو. د غره په لمن کې د شنو رڼو اوبو هغه جیل داسې په وقار ولاړ و لکه چې د خپل شاهي نوم اثر پرې شوی وي. د سیف الملوک شهزاده په نوم منسوب هغه ښکلی جیل چې زر کولیدو نو په وړومبي ځل یې دا ادراک وشو چې دا شاعران د جانان سترګو ته جیل سره تشبیه ولې ورکوي. هغه ته داسې محسوس شو لکه چې فطرت خپله یوه سترګه د ځمکې معشوق ته ودیعت کړې ده او بله سترګه د جنت په شکل کې ځان سره ساتلې ده. هغه ټول په خپل ځای د دې جیل په ښایست باندې فدا ښکارېده. د دې جیل نه علاوه د دې غره په لمن کې بل هېڅ نه و. هر منظر د دې منظر د درد جاروکش ښکارېدو. د کچه غرمې تیز لمر په چاپېره غرونو پرتې واورې سره د انسان سترګې برېښولې. د جیل سپینې اوبه ولاړې ځکه ښکارېدې چې د واورې کټان پکې ځای په ځای ولاړ وو. د جیل په غاړه 3 غنټې داسې تېرې شوې لکه د سترګو رپ. زرک چې د واپسۍ اواز واورېدو لکه چې د خوبه راویښ شو. زرشال دغه سره اوږه په اوږه ولاړه وه او د هغې د محویت له ډېر په محبوبیت کتل. دا د مینې نه منکر هلک د فطرت سره داسې نږدې څنګه کېدی شي؟ یا خو د ده د مینې نه انکار دروغ دی او یا دا د محویت دروغجن دی. زرشال هغه ته کتل او د ځان سره یې سوچ کولو. هغه ټول وږي شوي وو او دلته د خوراک څښاک بندوبست نه و. نو فیصله دا وشوه چې واپس تله پکار دي. د واپسۍ تګ ځکه آسان و چې اترایي وه. د واپسۍ په سفر کې ناڅاپه زرشال یو منظر ته خپه نیولې شوه. د سړک نه لږ لرې په ژوره کې یوه کچه کوټنۍ وه چې د هغه نه بهر یو 2 ماشومانو خپلو کې لوبې کولې او یو غټ سپي لکه چې د ماشومانو څوکیداري کوله. د کوټنۍ په وره کې یوه ډېره ښکلې جنۍ ولاړه وه او ماشومان له یې په خپله ژبه کې څه خبره کوله. د جنۍ او ماشومانو حسن ته یو لحظه موږ ټول په تماشه شو. شهاب بې اختیاره د حیرانتیا آواز وکړو. دا جنۍ خو جوړې بدر جماله ښاپېری ده.
مسکا په وډمبي ځل لکه چې له ډېره تاوه شهاب ته جواب ورکړو بالکل او د جونګړ دننه به چېرته د سیف الملوک هم ناست وي. بدر جمال چې موږ ولیدو نو لکه شان د وره په شا شو هلته نه یې لکه د ترهېدلې هوسۍ خپلې غټې غټې سترګې به مونږ ښخې کړې. زرشال صبر نه شو او مسکا یې د لاسه ونیو او دواړه ښکته د کوټنۍ په لوري کوزې شوې. وروسته نه ورپسې شهاب چغه ووهله خیال کوئ وجې نه کو چې سپی مو ونه خوري. هغه دواړه دننه ورغلې او هغو ټولو په ځمکه خپې وغځولې. هسې هم ډاکټر جمال او پروفیسر پروین د هغوی نه کافي وروستو پاتې شوي وو نو د هغوی انتظار یې شروع کړو. 10 منټه پس سرشال او مسکا د هغې کچه کور نه بهر راغلې. دننه سیف الملوک خو نه و خو د نغري په اور کټوۍ پرته وه او ډېر ښکلي ساګ پخېدو چې د جوارو روټۍ هم ورسره ملاوې ده. مسکا په یوه لویه ساه هغو ټول ته اطلاع ورکړه. زرشال خبره زیاته کړه او دا بدر جمال ښاپیرۍ نه ده بلکې بیبي هوا ده او د 4 بچو مور ده. یو بچی د خپل بابا آدم په لاسو کې پیدا شوی او 3 بچي په غره کې یوازې بغیر د اسپتال او دایي پیدا شوي دي. دا خو رښتیا د دې زمانې بیبي هوا ده. زرګ زرشال ته تایید په نظر وکتل. زرشال زرګ ته مسکی شوه او روغ غوندې ورته وویې ماله یم وویې چې واده شه چې د ژوند په خوږو پوه شي. زرګ یوه لحظه هغې ته نیغ نیغ وکتل او بیا یې جواب ورکړو دا ځکه چې هغه د ګډو بیزو تر منځ لویه شوې ده. د چینو وی څښلي دي او دغه یو سړی د نږدې نه لیدلی دی چې چا د بچو مور ده. دا ښځه خاوند دا د رشونو د بوج نه آزاد دي. دوی نه ایټم پیژني او نه د ایټم تباهکاري، نه د ښار د ایرس نه خبر دی او نه د ښاریانو د فریب نه. دا د ښار د زمانې نه 100 کاله پس مخلوق د چې د پاڼو په ځای په جامو کې پټ دي او د کچا غوښې په ځای پخه غوښه خوري. د ګډو بیزو سره ژوند کوي او په خپل هم د هغو په رنګ سوچه او ساده دي. دا د مات معبود غوندې معصوم دی چې د امن او سکون نروان یې ترلاسه کړی دی. دوی د رامچندر غوندې بنباس اخیستی دی او په خپل ګیان دیان کې پراته دي. زرشال بیبي دا په دنیا کې جنتیان دي. هغه غلی شو او زرشال یو ځلې بیا د هغه په وړاندې لاجوابه پاتې شوه. نو دا ښایسته جنې د 4 بچو مور ده. مای ګوډنس دا به ضرور د 10 کالو په عمر کې واده شوي وي. شاه په ډېر افسوسناکه لهجه وویل. په دې دوران کې پروفیسران د هغوی خواته را رسېدلي وو. د هغوی په وړاندې تګ شروع کړو. د هغوی سره پخوا یوه زړه جوړه هم روانه وه. دا بوډا بوډۍ د هالینډ اوسېدونکي وو او د سیل صفا په غرض راغلي وو. بوډا یو پروفیشنل فوټوګرافر وو او بوډۍ ریټایرډ نرس وه. د هغو هم سیف الملوک جیل زړه ته پرېوتی او په صفت یې نه مړېدل. هلکانو جنکو ورسره په لاره ښه ګپ شپ ولګولو او په ناران کې سره د یو بله جدا شو. دا کوس مازدیګری و چې هغوی واپس خپل هوټل ته راورسېده. د ډوډۍ خوړلو وخت خو تېر و خو هغو ټولو خپلو کمرو ته چای او ورسره نور لوازمات راوغوښته ځکه چې لوږې پرې زور کړی و. د ناران مازدیګری هم هماغسې رنګین او ګلابي و څنګه چې سهار او شپه رنګینه او وږمینه وه. غرونه وریځې په اسمان داسې خورې وې لکه چې د چاپېره غرونو سره په مقابله راغلي وي. د کنار سیند د غړمبېدو اوازونه د هغو د سماعتونو دلداري کوله او هغه ټول د پی ټي ډي سي هوټل د 2یم منزل په برنډه کې د چایو د پیالې او ګرمو سموسو شامي کباب سره د موسم د ګلابي ادانه خوند اخیستو او د ناران د ښکلې مازدیګرۍ د خپلو یاداشتونو په کاله لکه د خزانې ذخیره کولو. خدای خبر چې دا منظرونه به د هغو سترګې تر کله سنبال وساتلی شي. زرشال ځان سره سوچ کولو. شکیل ایمال علم جان زران او دلدار ښکته د هوټل په لان کې د غیر ملکي سیلګرو ترمنځ د ټینس او میچ نندارې ته کوز شوي وو او ډېر په شوق د میچ کتو ځکه چې دواړو اړخو ته 2 ښکلي نجونو لوبه کوله. رامین او علي دواړه د جنګلې سره ولاړ او د یو بل په ننداره و. زرک د هغو نه لږ لرې د جنګلې سره ولاړ او د سګرټ د لوګي په دایرو کې مخامخ د بابوسر په سر پرتو وه او ورته داسې کتل لکه چې د هغه ټوله دنیا د بابوسر په سر آباده وي. زرشال له ځان خپل شال تاو کړی و خو د هغې په برنډه کې یخني کېده، اړوکې یې درانه کېده خو په زړه یې غوښتل چې دا ټول مازدیګری د ناران د حسن د مازدیګري غېږه کې تېر کړي. 28م باب
دا په ناران کې د هغوی دویمه ورځ وه. ډاکټر جمال اعلان کړی و چې دا ورځ به ټوله سټډي او ریسرچ په لړ کې د پل نه پورې په غریز ځنګل کې تېروو. د سهار ناشته ټولو د هوټل د کچن نه وکړه او بیا ټولو خپلې کیمرې او نوټ بکس واخیسته او د کنار سیند د پاسه جوړ د تختو پل یې کراس کړو او د غره په لوړه د دیار او صنوبر د ځنګلونو په لور پیاده روان شو. د زرشال طبیعت بېګا د سیف الملوک جیل نه په واپسۍ کې خراب شوی و. هغه یخنۍ وهلې وه او هډوکي هم درانه وو. پروفیسر پروینګل ورته د میډیکل کټ نه دارو ورکړي وو خو تر سهاره یې طبیعت ښه نه و. نو ټولو مشوره ورکړه چې په کمره کې آرام وکړي او ریسرچ ته نه ځي. مسکا غوښتل چې د هغې سره پاتې شي خو هغې په زوره د ملګرو سره رخصت کړه او یوازې پاتې شوه. په لاره ډاکټر جمال لیکچر ورکول او ټولو په روانه کې په خپل نوټ بکس کې نوټ اخیسته او فوټوګرافي یې هم کوله. د ناران په ځنګلونو کې ډېر ناویاته ونې بوټي له درو سره څېړنې محتاج وو. څه محصلینو د ځان سره د بوټو ګلونه او پاڼې هم جمع کولې. زرګ په ظاهره خو د ملګرو په قافله کې شریک روان وو خو د هغه د خیال په ورشو کې د زرشال د خندا ګونګروګان شړنګېدل. نن سهار چې هغه زرشال په خپل پالنګ کې تبجنه پرته لیدلې وه نو د هغې تبجن وجود تب یې په خپل وجود محسوسولو. هغه د زرشال نه روایتي تپوس پوښتنه نه وه کړې خو د هغه د سترګو پریشاني د هغه په بڼو ځلېده. هغه ته دا نازکه وړه غوندې جنۍ په خپلو حواسو سوره ښکارېده. د هغه زړه په ملګرو کې نه لګېدو. شهاب او ځلاند 2-3 ځله چېړلی و خو هغه د ګپ شپ په موډ کې نه ښکارېدو. خو هر کله چې نوشیروان د افغانستان په حواله د مجاهدینو صفت ثنا شروع کړه نو زر خپله ټوله پریشاني او غوسه په هغه وویسته. نوشیروان ډیر ته په جهاد د مجاهدینو سندرې ولې نه وای؟ په تیرو 20 کال کې د جهاد په برکت چې ډالر کوم باران ستاسو په قبایلی سیمه ورېدلې دي نو هر ملک پکې لامبلي دي. د هیروین او کلاشینکوف کلچر کې یو طرف ته پښتو پوره نسل برباد کړي دي نو بل طرف ته د بلیک منی د جهاد په نامه د افغانستان د بربادۍ لپاره استعمال کړي ده. پرون چې څوک د مجاهد په نامه د امریکای په لاسو کې لوبېده هغه نن په خپل کې جنگيږي. د یو بل قتل عام جایز ګڼي او نن چې طالب په نوم نوې مجاهد پیدا کړی شوی دی سبب دی هم د خلک د خپل مقصد لپاره استعمالوي. موږ په خپل ځان د سامراجي قوتونو په لاس کې ورکړی دی. د خپل وړو مفاداتو لپاره مو د خپل بچو سرون سودا کړی ده. خدای ته وګورئ د دې وسلوال تعذیب نه ځان وژغورئ. دا من خبره وکړه د جهاد په نامه د فساد نه خپل ځان وساتئ. زرګ بیخي په جذباتي انداز کې د نوشیروان مخالفت کولو. نوشیروان چې په خپل هم د ملک زوی و دغه په خبره تو تاریخ شو خو دغه سره زرګ د خبرو جواب ځکه نه و چې دا یو حقیقت و چې د افغان جهاد په نامه خلکو د ډالر او وسلې کندوان ډک کړي وو. د زرګ یوه خبره په طول پوره وه دا بیل د چې رښتیا تراخه وي. زرګ د ملګرو نه اول خته یوازې کېناست او نوی سیګرټ یې بل کړو. د سهار راسې یې نیم ډبی سیګرټ پوکلی و او زړه یې غوښته چې دا ټول ملګري په ځای پرېږدي او واپس هوټل ته لاړ شي. هوټل چېرته چې زرشال تبې نیولې په خپل پالنګ کې پرته وه. ولې هغه ځان هم ملګرو ته په ګوته کول نه غوښتل. هغه دا نه غوښته چې خلک د هغه او د زرشال په هکله څه غلطفهمۍ ښکار شي. ولې هر کله چې کوز مازدیګر دا قافله واپس د کنار سیند په پول راپورې وته د ټول ملګري د لوږې نه نیمزاله وو. فیصله دا وشوه چې د ناران په بازار کې به اول ډوډۍ خوري بیا به هوټل ته ځي. هغوی ټول د بازار په لور روان شو. ولې د زرګ خپې د بازار په ځای د هوټل اړخ ته روانې وې. هغه ته نه لوږه محسوسېده او نه تنده. د هغه خپې من شوې او هغه د ملګرو نه وروسته پاتې شو. هغه بې اختیاره د PTDC هوټل په دروازه ننوته او د دویم منزل په پوړو باره وختو. د هغه شپږم یې هغه ته بیا ویل چې زرشال یوازې ده، هغه ناجوړه ده. د هغه لیواله قدمونو لکه غیر شعوري انداز کې د هوټل کمرې ته ورسولو چې زرشال پکې د هغه نه پاتې وه. د هغه وجدان پارېدلی او هغه ته یې لکه د مرغاو د نالیدلي را روانې حادثې ښکالو اوروله. افغانستان دورانولو نه دی، دلته یې څوک هم د وژلو نه دی. زما دا ښار د غریبانو ډک دی، دا په بمونو د ویشتلو نه دی. چېرته به ورا او جنازه تېرېږي، وخت د
تماشې د کش کولو نه دی افغانستان د ورانولو نه دی دلته یې څوک هم د وژلو نه دی السلام علیکم د ویونکی کتابونو خپرونې ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ د میا لطیف شاهد جنګزاد ناول مو شروع کړی دی نن دغه ناول لسم قسمت دی په تیرو قسمتونو کې تاسو په قصه باندې تر دې ځایه پوری پوه شوي وئ چې زرشال مریض او په هوټل کې پاتې شوې وه او له هغې پرته ټول محصلین د پروفیسر پروین او ډاکټر جمال سره د ځنګل په لور باندې وتلي وو څنګه چې تاسو په قصه کې هم واورېدل کسام زرک د ټولو محصلینو تر څنګ لاړو ځنګل ته د تحقیق لپاره خو دغه زړه د زرشال سره و او په ښې یار وخت درانې کېده چې څنګه به هغه ته بیرته ورځي نو په ننني قسمت کې به تاسو د همغه ځای نه قصه اورئ چې زرشال په هوټل کې مریضه پرته ده او زرک کله چې د ځنګل نه راګرځېږي نو د دې په ځای چې په بازار کې نور ملګرو تر څنګ ډوډۍ وخوري نو هغه هیله کوي چې لاړ شي په نیغه باندې د زرشال خونی ته او هغه سره وګوري نو نن مقصد هم دې ځای نه پیلو راځئ داستان ستاسو په مخ کې یو کم دیرشم باب هغه د هغې کمرې مخې ته خپنیولی ولاړ و چې په کومه کمره کې سهار زرشال تبژنه پرته لیدلې وه هغه په دې کشمکش کې و چې هغه په کمره کې یوازې ده نو دننه ورشي او که نه بیا د یو نالیدلي قوت تر مخ هغه د کمرې بندې دروازې ته دیکه ورکړه او ور لرې شو هغې ورته کونډه نه ولګولې په کمره کې د 0 واټ د بلب زیړه رڼا خوره وه زرشال په خپل پالنګ کې په کمبل کې نغښتې پرته وه تشه څېره د کمبل نه بهر وه د هغې په تبژن مخ ته سکروټو سرخي خوره وه د هغې دواړه سترګې پټې وې خو د سترګو د پاسه اوږده باڼه یې لړزانده ښکارېده زرګ په هغې ور ټیټ شو د هغې ساګانې هوارې نه وې او د وړې غوندې نرۍ پوزې دواړه سپېږمې د ساه اخیستلو سره بېواره پړسېدې زرشال هغه ورو غوندې هغې ته آواز وکړو هغه غلې وه زرګ ورو غوندې خپل لړزانده لاس د هغې په فراخه تندي کېښود د هغې تندی لکه د چایجوش شیشېدو هغه زر لاس واپس راښکلو د دې خو شېبه راته به ده هغه د ځان سره وګوڼېدو هغه ورو غوندې خپله بوټه لاس تاواره د هغې په سوره ننګي کېښودو دا ځل د هغې په لمس هغه په ټول وجود ورپېده د هغې شونډې لکه د بلې ډیوې ورو ورو په رپېدو شوې ولې سترګې یې بیا هم ونه غړولې زرګ خپل لاس بیا په شا راښکلو د هغه زړه لکه چې د هغې په تکلیف ویلې کېدو دا هغه لمحه وه چې هغه د خپلو ادرشونو د بوج نه آزاد شو د هغې نیمکه خو یاقوتي شونډې د هغې د نظر وړاندې یو د دې د لمس خواهش د هغه په روح کې چاودنې جوړولې هغه لکه واپس د غار زمانې ته ورسېدو زړه یې غوښته چې د 10,000 کالو فاصله په یو ټوپ ترسره کړي هغه سترګې پټې کړې او د خپل ذات په کوټنۍ کې یوه تېره کریکه ووهله د هغه پوره یقین و چې د هغې د پټې خوله دا کریکه به د بابوسر غوږونو اورېدلې وي په هغه نن د خپلې لمحې عرفان شوی و خو زرشال د هغه د عرفان نه بېخبره په شیبره تبه پرته وه د دیدن څاڅکي لمحې تېرېدې خو د هر څاڅکي خپل خوند و هغه لکه د ماشوم موده پرته وه د غونډې ځینې وړه کوتۍ د پروتوالي په څوب واضح ښکارېده ناڅاپه یې نیمکه خو یاقوتي شونډو د هغه د نظر په لمس یو ځلې بیا ورپېدې د هغه ټول وجود لکه چې وجړقېدو هغه په شا لاړو د هغه یو لاس د هغې د شونډو په لور غځېدلی و خو هغه بې اختیاره په شا لاړو وروستو دیوال و هغه دیوال ته ډډه ووهله د هغه دواړو خپو لکه چې د هغه د وزن اوچتول نه انکار وکړو هغه دیوال سره لګېدلی ښکته کېناستو ناګهانه یې د زړه د اوښکو یو چپه راغله او د هغه لیمه یو خړوب کړو هغه 6 فوټه لکه د ماشوم وژړېدو د هغې درنه لکه چې سماج شو شاید د هغه انا ماته شوه خدای خبر چې د اوښکو سیلاب د ځان سره څه ځای وړه
هغه سترګې چې وچې کړې پاسېدو یو ځلې بیا د هغې خواته راغی سرشال هغسې تبژنه پرته وه زرکې ولاز هغه ته په مینه مینه زیر زیر وکتل او بیا یې د هغې په فراخه تندي خپل لړ ځان د شونډې کېښودې هغه ته داسې محسوس شوه لکه چې په ګلاب بلې لمبې ښکلوي هغې چې په خپل تبژن تندي د هغه د پرخې شونډو لمس محسوس کړو نو ناګهانه یې باڼه ولړزېد او سترګې یې وغړولې زرک چې د کمرې په وره بهر وتو نو هغې ورپسې په نیمکښو سترګو داسې کتل لکه چې د هر څه نه خبر وي دیرشم باب ټول ملګري او په خصوصي توګه مسکا د هغې په بېغورۍ شرمنده ښکارېده سرشال خو د هغې د سڼې وربل ملګري وه او دا د هغې فرض و چې د پښتانه راتلو سره سم یې د هغې د حال نه ځان خبر کړی و خو دا ډیوټي په چوپه خوله زرګ ترسره کړې وه هغه په یوازې ځان د هغې د رنځورۍ پالنه کړې وه هغه د ډسپنسرۍ نه ځان سره ډاکټر راوستی او ډاکټر هغه ته سمدستي 2 انجکشنې لګولې وې ډاکټر ویلي و چې هغې ته مکمل آرام ضروري دی ټول ملګري او پروفیسران د هغه په کمره کې راټول وو او د زرګ شکرګزار و چې ډوډۍ ته ایثار نه شو او نیغ د هغې پوښتنې ته راغلی و خو هغه د دې هر څه نه بې پروا د هوټل په بالکونۍ کې د جنګلې سره ولاړ و او د سګرټ کشونه یې راښکل هغه تر اوسه ناقلاره و هغه د خپل ذات د عرفان د مرحلې نه تېر شوی و په هغه کې نه خو د ګوتم شکتي او نه د حساس صبر هغه د خپل ذات د دوزخ نه راتېر شوی و د هغه په زړه کې شیطان او درویش دواړه چانه په چانه اوسېدل او هغه خپل شیطان ته شکست ورکړی و هغه درویش نه و خو درویشي یې کړې وه هغه د خپل عرفان د شاک نه لابار نه و راغلی ښه نو ته اخر د خپلې مینې د ادراک په کاله ودرېدې د هغه عارف همزاد لکه چې هغه ته په غوږ کې ګونګوسه وکړه هغه د مینې د وجود نه انکار او د زړه د بادشاهت نه بغاوت هغه د تنکۍ جذبو نفي هر ستړي د هغې په سیاره د تکلیف د یوې سړي کې نظار کړه د خپلې انا قد اور بوت د زرشال په خپو کې ټوټې کړو تا بایله زرک د هغې نازکې شان وړې جنې نه دی بایله دغه دننه چې د اوازونو انګازې پورته شو نو خپل سر یې په جنګله کې ایښود او لکه چې خپل امزاد ته یې وویل او ما بایلله زه اقرار کوم چې ما بایلله یوه لحظه پس هغه د جنګلې نه سر پورته کړو او مخامخ د سیف الملوک د غره واورین سر ته یې وکتل د 14مې سپوږمۍ د غره په سر داسې ولاړه وه لکه چې بدري جمال ښاپیرۍ د سپین سالونه خپله څېره راوښکي وي او هغه ته په خندا کې وایي چې زما معجزه ماني او که نه هغه په ستړي انداز کې خپلې دواړه سترګې ښکته کړې لکه چې د هغې د معجزې اعتراف کوي د زرشال د کمرې د ملګرو د خندا او ټټوب اوازونه راتله چې د دې خبرې ثبوت و چې د هغې طبیعت ښه شوی و او هغه د شیبري تبې د ولقې نه ازاده شوې وه هغه په مطمئن اواز کې د سکون او سوکالۍ یوه لویه ساه واخیسته او د آرام دپاره یې د خپلې کمرې مخه وکړه چې دا وخت خالي پرته وه یو 13 باب بیگانې ټوله شپه باران ورېدلی و په نیمه شپه کې ناڅاپه باران په ورېدو شو تر سهاره د تڼا برېښنا سره په کاسو ورېدو ولې هغه ټول چې د ناشتې لپاره د هوټل لابي ته راکوزېده نو باران ودرېدلی او د نور پنوشې د بابوسر په واورو ځلېدلې وې نن هم د هغو د سټډي او ریسرچ ورځ وه د زرشال ته به خو کوزه شوې وه ولې په شواروز کې رنګ داسې زیړ تښتېدلی و لکه د خزان پاڼه دا نیازبینه جنۍ د تبې یوې چپې داسې ځورولې وه چې لا د بهر وتلو نه وه لا مسکا د هغې سره کمره کې پاتې شوه نورو ټولو ملګرو نن د PTDC هوټل په شا صنوبر د ځنګل مخه وکړه په کمره کې زرشال د مسکا سره آوازې شوه نو هغې ته یې د زرګ د مینې د خاموش اظهار ټوله قصه واوروله د هغې د لیواله شونډو بوسه د هغې په روڼ تندي لکه د هغې د مینې مهر لګېدلی و چې د یقین او اعتبار تاثیر یې د هغې په رګونو کې ګرځېدلی و د هغې په زیړه زاویله څهره د زرګ مینې لکه د رڼا خوره وه او د هغې په شونډو د زرګ د روم مسکا هغه دواړه په یوه کمبل کې د یو بل سره نږدې ناستې وې او د زړونو حالونه یې بیانول مسکا د زرشال په خوشحالۍ ډېره خوشحاله وه ولې د هغې خپله مینه هم لکه د بوډۍ د ټال د هغې په رخسارونو خوره وره وه هغې زرشال د شهاب د لیواله جذبو او د مستقبل د ارادو نه خبر کړه چاپ غواړي چې د واپس راځو سره سم خپله مور د زما په هکله خبره وکړي او خپله رشته راولیږي هغې په حجاب زرشال ته قصه وکړه زرشال د هغې په مخ خورو رنګونو ته وکتل او بیا یې د هغې دواړه لاسونه په خپل لاسونو کې ونیوه دا خو د شهاب ډېره نیکه اراده ده خو جینۍ ته خپله ووایه ستاسو اراده ده مسکا د هغې په پوښتنه لږ سنجیده شوه زرشال تا له خو پته ده چې زما بابا زما په ذات څومره اعتماد کوي زه نه غواړم چې د هغې اعتبار ته د ګمان سړي کې ورسي زه خو دا غواړم چې زموږ فاینل اگزام وشي نو بیا به په دې هکله څه قدم پورته کړو
زرشال د هغې لاسونه په خپل لاس وټپول. ګوره مسکا چې شهاب په خپله دا غواړي چې دا خبره سمدستي په دواړو کورونو څرګنده کړي نو هغه مه منې کوه. څومره زر چې ستا او د هغې تړون د رشتې په زنځیر وشي هومره ښه ده. خپل بابا په خپل اعتماد کې واخله. انکل ډېر سنسیبل انسان دی. زما یقین دی چې هغه به ستا خوښۍ کې خوښ وي. مسکا یې بلازه غلې پاتې شوه. بیا یې هغې ته په اقرار کې سر ښکته پورته وخوځولو. بیا یې د زرشال څنه په خپلو ګوتو وچېړله. د خپل زړه حال راته ووایه که نه ستا وړاندې څه پروګرام دی. زرشال یو څو وړسویلی وکړو. مای ډیر زما په برخه خو د ګوتم بوت یوه داسې مجسمه رسېدلې ده چې د وخت څپېړو د شخصیت کړوړو وران کړي دي. پته نه لګي چې دا مجسمه به د خپل ګیان دیان نه بهر راوځي او که همیشه به د خپل انا په ګنبد کې تخت نشین پاتې شي. مسکا مسکی شوه. زرشال بیبي د کیوپیډ غشي دا مجسمه دړې وړې کړې ده. پرونه راسي د موصوف د څهرې رنګ بدل بدل ښکاري. د زړه قلا یې نړېدلې ده. بس د خپلې مینې جنډه واخله او د قلا په سر یې ولګوه. هغې په داسې انداز کې خبره خلاصه کړه چې زرشال بې اختیاره په کړس کړس وخندېده. دا د خندا د خوشحالۍ موسم و. 22 باب د سنوبر د ځنګل نه ښکته د غره په بیس کیمپ کې د سټډي ټور قافله ستړې ستومانه په پړاو پرته وه. ډاکټر جمال خپل اخري لیکچر ورکړی و او دا وخت د پروفیسر پروین سره د یوې ګورې ونې په یو سیوري ناست و. دواړه د هلکانو جینکو لرې په سنجیده موضوع خبرې کولې. خدای خبر زرګ ته ولې محسوسېده چې د هغو دواړو د بحث موضوع د مانسیره د ډي اف او اپریدي صاحب هغه مشوره ده چې هغه ډاکټر جمال د واده په هکله ورکړې وه. هغه نوی سیګرټ بل کړو او خپلو دواړو استادانو ته یې په نوي نظر وکته. د هغه دا خیال و چې د ډاکټر جمال دپاره پروفیسر پروین د ژوند ښه ملګري ثابتېدی شي. د ژوند د ملګري سره سم د هغه د خیال انګړ ته زرشال راکوزه شوه. هغه د ځان سره مسکی شو او د سیګرټ نه یو اوږد کش واخیستو او دواړه سترګې یې پټې کړې. یو لحظه پس د دلدار په اواز کې د واپسې بغل وغږېدو. هغه نن ټوله ورځ د صنوبرو په ځنګل کې د بوټو نمونې راټولې کړې وې او ټول ښه ستړي شوي وو. مخامخ د غره په اترایي کې د ګډو یوه رامه سرېده. یو طرف ته یوه سره سپینه ګډبۍ جینۍ په مځکه ناسته وه. هغه د ځان سره ګونېده لکه چې په خپله ژبه کې څه سندره وایي. د دلدار په چغه هغې موږ ته مخ راواړول او خپلې حیرانې سترګې په موږ خښې کړې. رامین ورته خپل لاس پورته کړو او د هغې په لاس خوځولو جینۍ خپله ګګره راټوله کړه. ودرېده او په کلاس کلاس په خندا شوه. د رامین په مخ هم خندا لکه د ګلاب وغوړېده. زرک رامین ته وویې څومره ښکلې او معصومه جینۍ ده. د فطرت سره داسې نږدې لکه چې د فطرت برخه وي. خدای خبر چې دا جینۍ خبره هم ده که نه چې دا څومره ښکلې ده. که چېرې د خپل ښایست نه خبره شوه نو خدای ګډې به ونه سره وي. رامین د هغې خبره په وړاندې بوتله او سمدستي به د خپل سیف الملوک شهزاده په تلاش کې ووځي. زرګ مسکی شو او خپل شاته ولاړ د صنوبر د ځنګل غره ته یې اخري ځل وکته. هغه لکه د تورابان دیو هسکه غړی ولاړ و. ډاکټر جمال ډاکټر پروین لاس په خپل لاس کې نیولې او ښکته ورو ورو را روان وو. شاید چې هغه دواړه په هغه نتیجه رسېدلي وو چې مشوره یې اپریدي صاحب ورکړې وه. زرګ د ځان سره په خټ خټ په خندا شو. شهاب او عالم جان چې د هغه په شا را روان وو یو بل ته وکتل لکه چې وایي دا حضرت خو بس لیونتوب ته نږدې شوی دی. شهاب صبر نه شو، په اوچت اواز یې سندره شروع کړه. لیوني د لیونو سره مشغول وي او ځکه خدای ګو ښی لږې شور په ما. زرګ د هغه سندره اورېده او د هغه په اشاره پوهېدو خو خپل ستړي قدمونه یې ونه درول او د مازدیګر د راټولېدونکي پلوشو سره یې خپل ځان راټول کړو. دا په نارنګ کې د هغو اخري مازدیګری و. هغه چې د کنار سیند سره خپل هوټل ته ورتاوېده نو د هالنډ هغه ډی چې بوډا بوډۍ د سیند په غاړه ناست و او د ټراوټ ښکار ته یې کونډې اچولې وې. هغو ټولې ورته لرې نه هیلو های وکړه او لاسونه یې ورته وخوځول. د زرګ بې اختیاره په هغو دواړو مینه راغله. دا د زرشال د مینې کرامات و. چې د چا په زلفو کې وزم، چې د چا په سنګل پرېوزم، هلته ساه واخلم د ماشم، سترګې پټې کړم وده شم، سترګې پټې کړم وده شم. درد میں اسویلې کړه بیا کزې نزای، ځان ته مې لږې کړه بیا کزې نزای، درد میں اسویلې کړه بیا کزې نزای،
ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار ته او بیا راتله په عقل ګرانه ده 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 نن مې لیونی کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار درد مې اسویلې کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار خپلې دې نشو ووایا رښتیا که خپلې دې نشو ووایا رښتیا که خپلې دې نشو ووایا رښتیا که خپلې دې نشو خیر دې ما پردې کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار درد مې اسویلې کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار سترګوله مې لږ غوندې خوب راوله 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 ورکې شوګیرې کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار درد مې اسویلې کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار مینه د ګلاز او تاسیو 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 وې مې لږ پدې کړه بیا کزې نو زار ځانته مې لږې کړه بیا کزې نو زار درد مې اسویلې کړه بیا کزې نو زار
ځانته مې لوګی کړه بیا کزې نو ځای ځانته مې لوګی کړه بیا کزې نو ځای کینه د صابر په خوا کې کینه لګه 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 ورکه یې ګیلې کړه بیا کزې نو ځانته مې لوګی کړه بیا کزې نو ځای درد مې اسویلې کړه بیا کزې نو ځای ځانته مې لوګی کړه بیا کزې نو ځای ځانته مې لوګی کړه بیا